شبابک قبل حرمک په دې ځوانۍ کې خو څه وکړه کنه. هر تلاوت هر قرآن شریف چې په هر ځای کې ته به راوالي تلاوت به پکې وکړي چې ځوانې واړه واړه قرآن شریفونه یې ورسره تلاوت کوي. ولې؟ نظر ټیک دی. خو چې ځواني لاړه او بیا موږ دې عمر ته ورسېدلو بیا بغیر د چشمو نه ته څه نه ویني یو او دویم ستا به خپل قرآن شریف دومره هغه به په کور کې پروت وي هر ځای کې ته بیا تلاوت هم نشي کولی. تلاوت ته مې وایي زړه کېږي خو قرآن شریف مې کور کې پاتې شوی دی. ځواني د ځواني هر جمعات او هر ځای کې ته تلاوت کوي. بیا د مانځه ته ډېر زړه کېږي بچیو ته وایي بابا مه ځه که نه راو به غورځېږي ماسخوتن دی ماسخوتن مونځ یې په کور شي. بیا د جمع ارمانجن شي د جمع خو نشي تللی. وایي درس ته مې ډېر زړه کېږي چې ورته ناست وی خو په خپو مې درد دی نشم کېناستی. ځوانه ستا نن خپې درد نه کوي ناست دی د دې نه فایده واله. ګوره د ځواني په دې عمر کې مستقل نعمت بیان کړي. ژوند خو ژوند خو ځواني هم پکې رانه. لن تزول قدم عبد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای د قیامت په ورځ د انسان قدمونه به د ځای نه ونه خوځي رب به ونه وي رب حتی یسأل عن اربع وفي روایة عن خمس د څلورو یا پنځو خبرو جواب به ورکې بیا به قدم خوځي. که نه 50,000 کاله ورځ د ولاړ څنګه به ولاړي خپې بل بربند ناسونت جهنم برنه اور نور راښکته په داسې حالت کې انسان ولاړ نشي خوځېدلی. قدم څومره به د انسان ستړی شي. تراو کې چې لږ غوندې قاري صاحب یو رکعت اوږد کړي موږ د خپې څومره تاوه او راتاوه ولګي 50,000 کاله به موږ الله ودرئ شا به جواب راکړه که نه ولاړ به همداسې. اول عن عمره فيما افناه هغه چاته وایي چې عمر یې تېر کړی دی عمر باباجي څه کې دې تېر که دا سپینه ږیره چې ما ته ولاړ وي ته چې ما پیدا کړې ږیره نه وه بیا راله نری بیا توره 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 بیا سپینه ونیسه د اولې ورځې نه واله ستا څومره عمر 90 سال ستا څومره 100 ستا څومره 80 85 75 فلان عن عمره د 75 سال حساب راکه الله فرمایي. حساب دا دی چې 100 کاله پورې زه خو ماشوم 100 کالو پورې خو ماشوم او باقي 100 نه اخوا 40 پورې خو هغه لیونتوب نه مې جماعت پیژنده ځواني وه نه مې الله پیژنده او د هغې نه اخوا یا پټیو یا د عربو ملکونو کې زموږ دغه حساب عمر خو هلته تېر شي ختم شي. عن عمري دا یو لحظه تاسو چوپ شئ دا ګړی اواز کوي که دا ټک ټک نه کټ یو سیکنډ دې کټ شو د ژوند نه اوس بل اواز یې راته وکړه کټ شي منټ به کټ شي ګنټه به کټ شي. زموږ د چا د عمر نه 50 کاله کټ شو د چا 10 کټ شو د چا اعلان به نن کېږي د چا به سبا کېږي چې پلانکې په حق ورسي. دا یو سیکنډ موږ ته دا وایي چې ستا ژوند کې کمی را روان دی. یسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهاب. سړی خو په دې خوشحالیږي سالګیره مناوو ولی د فلان کې خان 100 کاله عمر سالګیره ده 25 شو سالګیره ده 2020 به ختمیږي سالګیره به الله اکبر. یو خو سالګیره مناول د ځان د بچو د مور د پلار یا د نوي کال سالګیره دا د عیسایانو نسواراو طریقه ده. کرسمس چې هغوی مناوی هپی برډے چې مناوی د پیدایش ورځ د عیسایانو
امقه طریقه په من کې راله څوک په کورونو کې د اولاد دپاره بر دی د پیدایش ورځ مناوئ او څوک به په 2020 اسمان ته ورونه ولي ولې 2020 ختم شي ستا په ژوند کې اتیا خښتې لګېدلې وي په 2020 کې ته څو کالو شولې 30 شولې 30 خښتې د دیوال نه پرېوتلې او 50 نړیږي روانې خوشحالي د کومې خبرې مناوې غبارې او پوکاڼۍ د کومې خبرې ډکې شوي دي چې اوس به ماتې شمع ورونه بل دي په ځان افسوس نه کې وکانه ذهابهن له ذهاب عمر کې یو ورځ کمېدل په کال کې یو کال کمېدل قبر ته د خپې نورې ورنږدې شو فاصله کمېدو کې ده یو تپوس عن عمر دې څه کې تېر کړ